بوډا او د لېوانو پلونه. دا د هیواد د نامتون او لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې په 1995 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب تر اوسه پورې 4,000 ټوکه پلورل شوی دی. په بلبل اپلیکیشن یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. زما د خوشحالی عمر لنډ و، داسې لکه یو خوب او بس. په سبا د شیرینو پلرګنۍ راتله او جنازه یې خپلې هدیرې ته یوړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناست وم او ماخوستن به مې د ویروسي او 2 ګولۍ تر ستوني تېرې کړې. ویروسی زموږ په خلکو کې یو دود دی. کلیوال تر 2 ورځو په خپل وار د کورنۍ نارینه ډوډۍ ته بیایي. ښځینه‌و ته پوخ دیګ ورلیږي او په دې توګه خپله غمشریکي څرګندوي. ما چې به په هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به یې د میلمنو کوټه لرله نو همالته به مې سر ولګاوه، که نه نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. 3-4 ورځې مې پر خپل کور پښې نه ورتلې، خو اخر مې د مجبوریت له مخې کور ته مخه کړه. چوپه چوپتیا وه، ان د کوټې دیوالونه هم خوابدي ښکارېدل. میره مې په دالان کې ولیده چې په چوشک کې یې شیدې اچولې. کله چې سترګې را باندې ولګېدې، خوله یې جینګه شوه، سترګو ته یې ټیکری ونیوه او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شیبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې ورو ته ور وغځاوه. زویه، ملایان وایي چې د قبر تر تیارې بله ویره نشته، خو ما په ژوندوني قبر ولید. ګام مې واخیست، د کوټې ور په غنجاره پسې پورې شو. پرده مې چوله کړه، سترګې مې وغوړولې. پر خړه دره یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هیڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، پر مخ ځوړند ټیکری او ان د هغې رانجه او سلایي هر څه له کوټې ایستل شوي وو. داسې احساس مې وکړ لکه یو لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، د تیاره ګودال ته چې د وتو لاره ونه لري او له مارانو لړمانو ډکوي. پرده مې نوره هم پورته کړه او کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په آینې کې خپلې څېرې ته پام شو. پر دیوال زړېدلې آینې ته ورنږدې شوم. دې آینې ته یوازې 2 ورځې مخکې ولاړ وم. په بریتو کې مې یو سپین ویښته ښکارېده، خو په ګوتو نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې وویل: اقربه، ما بیا ډارېږې. خو اوس مې ږیره او ویښته له سپینو خلو ډک و او څېره مې دومره ګونځې ګونځې راته ویسېده لکه د 4 ورځو پر ځای چې کلونه را باندې اوښتي وي. بې اختیاره مې آینې ته لاس وروړ او پر ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورېد. لاندې مې وکتل، پر یوې سرې رنګې ږمنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم، ږمنځ مې له غولې راپورته کړه. د ږمنځې په غاښونو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته زړېدل. بې اختیاره مې ږمنځ په ټټر پورې ونیوه. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شیبه مې په ټیټ غږ وژړل، بیا ستونې ستغ پرېوتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یو بلې خواته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل: اقربه، دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شې. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. کور داسې راته وایسېد لکه خولې چې را باندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم، په دالان کې مې میرې ته ورغږ کړ. هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل: زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چېرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟ نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل: باید د یو څه وخت لپاره چېرته لاړ شم، که نه زړه مې چوي. د میرې غږ ژړغونی شو. موږ چاته پرېږدي؟ خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه د یوه کوچني چیغې پورته شوې. میرې مې وویل: پر ماشوم څه نوم کېږدم؟ ځواب مې ورکړ: نه پوهېږم. یو ځلې وینې؟ نه. بوډا غلی شو. ما ته یې مخ را واړاوه، په سترګو کې یې اوښکې رغړېدې، خو شونډې یې خندنۍ وې. هماغسې یې په خندا وویل: اوس به یې وخت وي. حیران شوم. د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. بوډا خبرې کولې، خو ما ته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وو، ځکه مې د موضوع د رااړولو لپاره یوه ساده پوښتنه ورنه وکړه: نو دا کاریزونه دومره ډېر دي؟ بوډا وویل: هو زویه، که لویه واړه کاریزونه حساب کړې، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. په خبره کې ورولوېدم: دا کاریزونه به چا کیندلي وي؟ بوډا د خپل ښي لاس یوه ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې وویل: نه پوهېږم، سم او دقیق تاریخ یې نه دی معلوم، خو د سیمې اوسېدونکي دا کاریزونه پر 2 برخو ویشي. دوی تنګو کاریزونو ته سلیماني کاریزونه وایي او په دې باوري دي چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دیوانو او پیریانو کیندلي دي. دلیل دا راوړي چې د سلیماني کاریزونو تونلونه دومره تنګ دي چې انسان ان په خاپوړو هم تګ نشي پکې کولی. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطاني کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کې کیندل شوي وو. دا کاریزونه پراخ او اره تونلونه لري چې په ځینو کې یې ان په ولاړو هم تګ کېدای شي. خو زه یوې خبرې ته حیران یم. ما وخندل او ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم، خو له ورسۍ نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې چې چلمچه یې په لاس
د کوټې خواته را روان و. شیبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله مې چې دسترخوان واراوه نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغه ویل چې د باندې جنګول ولاړ دی او تا غواړي. جنګول زموږ کلیوال و. ورغلم. هغه ته مې د ډوډۍ ست وکړ خو د زموږ ښکاري ټوپک غوښت. ویل چې دا 2 شپې د کور په چرګانو کومه ګیدړ رامخته شوې. غواړي نن شپه ورته پټ شي او خوړلي چرګان ور باندې زهر کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راوایست او کله چې بیرته میلمنو کوټې ته ورننوتم پلار او بوډا دواړو د شولې له ډک غوري نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویلې چې قرهباغ کوم رود یا سیند نه لري. ټوله آبادۍ یې د کاریزونو په اوبو ده. د په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر 2 لکو زیات یاد کړل او دلیل یې دا راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارډونه اخیستل شوي وو. نو څومره به ماشومان وي. ښځو خو د بېلابېلو لاملونو له مخې کارډونه وانخیستل او داسې ډیر نارینه هم و چې نوملیکنه یې نه وه کړې. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه یې وویل کومې خبرې ته؟ زه ډیرو کاریزونو ته ورښکته شوی یم. ګوډي یعنې د خټو د راپورته کولو ربړي بو کمې ډکې کړي او خټې مې رایستلې دي. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنۍ دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلي وو چې په یوه حال یعنې یوه لیول پر یوه مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو له لاندې نه د ځمکې سر ته سپرغې یعنې څاګانې راوخېژوي. پلار مې وویل تا ته د سپرغو کیندل ولې دومره سخت ښکاري؟ بوډا یوه لنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل دوی خبرې دي که سپرغې د ځمکې له سره کیندلې وي نو له کومه پوهېدل چې کیندل شوی ځای به خامخا لاندې پر تونل ور برابرېږي. او بیا یوه سپرغه نه ده، هر کاریز په لسګونو سپرغې لري او بلکه له تونلونو نه مخ پورته راختلې وي نو څنګه کاږه نه دي تللي؟ سپرغې داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره څوک د اوبو څاه هم دومره سوتره نشي کیندلی. بوډا خبرې کولې خو ماته مې پلار د چایو د راوړلو وویل. ځکه مې غوری او دسترخوان راواخیستل او له کوټې نه ووتم. د باندې واورې په ورېدو پیل کړی و او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه. شیبه وروسته مې د چای ور وړل کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم کادانې ته مخه کړه چې د غواو لپاره وچه رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر مانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته تلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سره راټولو لینګونه یې وپوهېدم چې د سړي یخني شوې ده. ځکه مې بخارۍ ته ورلګیت ورته کړ او په چایجوش کې پاتې سوړ چای مې د بخارۍ پر سر کېښود. بوډا په یوه سترګه راته وکتل. ورو یې وویل خدای دې خیر کړي. حیران شوم. ولې؟ واوره یادوم. بیا یې شروع وکړه. په خندا مې وویل دا 6 کاله وچکالي دې هیره شوې؟ په خبره کې راولوید. خیر یې غواړه. غزنه یو ځل همدې واورې غرق کړه. ما دا کیسه له خپل پلار اورېدلې وه ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړوه او نیغ په نیغ اصلي موضوع ته راغلم. کله چې له کوره ووتې بیا چیرته لاړې؟ بوډا راته وکتل. شونډې مسکی شوې او ورو یې وویل لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل. نو د ژمي دا اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډوو؟ شونډې وخوځېدې. په هماغه ساعت له کوره ووتم. د مني وروستۍ میاشت وه. په لارو کې یو لویشت پوټی پروت و. تر نیم ساعت مزل وروسته مې پر پاخه سړک بوټونه وټکول. یوه شیبه مې فکر وکړ نه پوهېدم چې چیرته لاړ شم. بې اختیاره مې یوې لارۍ ته چې د کابل له خوا را روانه وه لاس ورکړ خو موټر ونه درېد. بیا مې د کندهار له لوري پر یو را روان بس سترګې ولګېدې. تر سړک پورې وتم. لاس مې د درېدو په نښه ورته وخوځاو خو د موټر شمال زما پر سر د تړلې لونګۍ ولونه خلاص کړل. وروسته مې ناڅاپه جیب ته لاس کړ. یوازې 20 افغانۍ راسره وې چې چیرته تګ پرې نه کېده. یوه شیبه د سړک پر غاړه کېناستم. بیا یو فکر راولوید. ما سړک ته نږدې یو ملګری درلود. کولی مې شوای چې له هغه نه یو 2 روپۍ پور واخلم ځکه مخکته روان شوم. په وروسته د هغه کلي سر ته ورسېدم. ملګری مې له کوره راووت او تر روغبړ وروسته یې د میلمنو کوټې ته بوتلم. ما خپله کیسه ورته تېره کړه او ما ورته وویل چې د څه لپاره راغلی یم. دی زما په درد خبر و ځکه یې یو بل وړاندیز راته وکړ. ویل چې بله ورځ له خپلو 3 نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي. زه به هم ورسره لاړ شم. ملګری مې په خټه اندړ و او د اندړو ډیرو ځوانانو به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دوی کې لا اوس هم ډیرو خلکو همدا کسب نه دی پرېښی. زما دا خبره خوښه شوه. 2 شپې له هغه سره پاتې شوم او په 3م شپې د چاود زما سره 15 تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مو پلی مزل وکړ. بیا یو روسی واز موټر را باندې پیښ شو. باډۍ ته یې ور وختو او تر یاخیلو پورې مو یوازې دوړې په خولو ننوتې. په یاخیلو کې مو یو بل موټر کرایه کړ او ماخوستن ناوخته انګور اډې ته ورسېدو. په سهار مو وزیرو بدرګچیانو ته روپۍ ورکړې او هغوی له پاکستاني پولیسو نه په پټه واڼه ته ورسولو. په واڼه کې مو شپه سهار کړه او په بله ورځ د شپې ناوخته د سند په جیکم آباد کې له موټره ښکته شو.
زما ملګری په سیمه کې بلد و. 2 ورځې وروسته یې د یوه باغ په سلګونو متره پخڅه په ټیکه ونیوله. موږ د ورځې خټې کولې او د شپې به هم د باغ د منځ په یوه جونګړه کې ویدېدو. دې دیوال څه کم 2.5 میاشتې وخت وغوښت او بیا مو یو بله پخڅه اجاره کړه. خو په دې موده کې مې شیرینو یوه ګړۍ هم له ذهنه ونه وته. تل به راسره وه او د هغې بېلتون به خوړلم. اخر بېخوبي راته پیدا شوه. ملګری به مې په خواږه خوب ویده و، خو ما به تر ناوخته ستورو ته کتل. بیا مې ټوله ورځ په وچولي درد او وروسته تبو پرېیستم. کله چې له اخو ټوخه ولوېدم نو د ملګرو په ټینګار ډاکټر ته لاړم. ډاکټر رایاده کړه چې ستا د ناروغۍ لوی علت خواشیني ده. څه دوا یې راته ولیکله، خو زه ورځ په ورځ زهیرېدم او اخر یوازې څرمن او هډوکي راپاتې شول. وروسته مې ناروغي ډېره شوه او په یو دولتي روغتون کې بستر کړم. یوه میاشت تر درملنې لاندې وم او کله چې پر پښو ودرېدم نو ملګرو مې ټینګار کاوه چې کور ته لاړ شم، ځکه وضع مې ښه نه وه. زه زړه نازړه وم. له یوې خوا مې د ناروغۍ له لاسه په وجود کې د کار کولو سیکه نه وه پاتې او له بل لورې مې د شیرینو له غمه پر خپل وطن پښې نه ورتلې. خو مجبوري وه. ملګرو مې یو بل دیوال هم اجاره نیولی و او ما له دوی سره بیلونه نه شوی پورته کولی. له همدې امله مې کور ته د تلو نیت وکړ. دا هغه وخت چې تاریکي نوې کودتا کړې وه او پر وطن خلقیانو حکومت کاوه. یوه اونۍ نور هم معطله شوم او بیا د میرانشاه پر لار پر ډیورنډ فرضي کرښه واوښتم. خو خوست ته نږدې زموږ د سورلۍ موټر د پولیسو پر یوه ګزمه پیښ شو او د تلاشۍ پر وخت یې زما له جیبه کلدارې وایستلې. زه یې د خوست ښار ته بوتلم او د پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور په بند کې ولوېدم. وهل ټکول مې وخوړل، سپکې سپورې مې تېرې کړې، بېخوبي را باندې وګاللې او تر 3 میاشتو وروسته چې کله ناروغۍ له پښو وغورځولم خوشی شوم. 2 شپې په یوه مسافرخانه کې پروت وم. په ځان مې دوا درمل وکړل او چې په بدن کې مې د ولاړېدو سیک پیدا شو د غزني پر لور وخوځېدم. شپه مې د غزني ښار ته ورسوله او په بله ورځ غرمه د ولسوالۍ بازار ته نږدې له موټره ښکته شوم. څه شیبه مې مزل وکړ، خو بیا پښو یاري نه راسره کوله، ځکه نو لارې ته څیرمه د یوه توت سیوري ته ور وغځېدم. یوه شیبه مې د ونې تنې ته ډډه ولګوله او دوهمه ساه مې کلي ته نږدې د یو پالیس په څاله کې وکړه. کله چې په کلي ورګډ شوم نو تر کوره مې پر هیچا سترګې ونه لګېدې. یوازې د کلي پر لوی ډیران څو خیرنو چرګانو ټونګې وهلې او کلیوال په خپلو کورونو کې پراته وو. یوه شیبه د انګړ د دروازې تر مخ ودرېدم. بیا مې دروازه ورو پرانیستله. انګړ خړ پړ ښکارېده. د کوټې د والونو هیڅ سیوری نه درلود او څا ته نږدې د ولاړو اوبو پر کوچني ډنډ څو سرې بمبرې یعنې غومبسې راټولې وې. د زړه په زور مې څو ګامه واخیستل. د دالان دروازې ته مې لاس ور وغځاوه. دروازه په غنجا خلاصه شوه او ورسره مې د میرې ورخطا غږ واورېد. څوک یې؟ ورو مې وویل. زه یم مالک. ناڅاپه د پیالو کړنګ شو، داسې لکه د چا چې پښه ورسره ولګېږي. بیا د کوټې دړه په شدت خلاصه شوه او میره مې په خوبولو سترګو په وره کې ودرېده. یوه شیبه یې په ځیر ځیر راته وکتل. خوله یې وازه شوه، سترګې یې اوښکو ونیولې، شونډې یې وځړېدې. رامخته شوه او په ژړا یې زما پر ټټر سر ولګاوه. ښه شیبه یې وژړل او بیا یې غریو کې وویل دا څه در باندې شوي دي؟ د هغې سر مې ورو له ټټره بیل کړ. وروسته په دالان کې کېناستو. میرې مې په ژړا کې پوښتنې رانه کولې. چیرته وې؟ نه خط نه احوال، ولې دومره خوار شوی؟ خو زه ستړی وم. هغې ته مې ټوله کیسه نه شوای تېرولی، ځکه مې د اوبو غوښتنه ورنه وکړه. دا په منډه له دالانه ووته او ما هم د خپلې کوټې دروازه پرانیسته. پر ځمکه هماغه پخوانی خړه درۍ او یوه توشکه پرته وه. اوږد وغځېدم او بیا تېرو یادونو په مخه کړم. ذهن مې شیرینو ونیو. د هغې انځورونه په یو بل پسې راتلل. خندل یې، ژړل یې، خبرې یې راته کولې. د اقرب ټکی یې له خولې راته راووت او په مینه یې راته کتل. خو ناڅاپه د میرې غږ زما په ذهن کې تېرېدونکي انځورونه ړنګ کړل. د هغې له لاسه مې له اوبو نه ډک ګیلاس ونیو او په سر مې واړاوه. د میرې شونډې وخوځېدې. ډوډۍ درته راوړم؟ ومې ویل نه، زړه ته مې نه کېږي. چای څنګه؟ ګرمي ده، غواړم چې یو ساعت سر ولګوم. میرې مې نور څه ونه ویل. پرده یې واچوله او له کوټې ووته. بوډا غلی شو، مخ یې راواړوه او ورو یې وویل له چای جوش نه تاونه پورته کېږي، چای خراب نشي. ولاړ شوم. د چای جوش لاس ته مې د څادر په پیڅکه ونیو. یوه پیاله مې ډکه کړه او کله چې مې پر دوهمه پیاله چای جوش ور کوږ کړ بوډا وویل بچیه بله پیاله مه ډکوه، زه یې نه سوروم. ما وخندل. چای وڅښه چې تود شي. ده څه ونه ویل. ما هم ډکه پیاله مخې ته ورته کېښوده او د کیسې د غځولو لپاره مې یوه پوښتنه ورنه وکړه. نو بیا؟ بوډا وویل هماغسې خوب وړی وم، خو نه پوهېږم څومره وخت به وتلی و چې یو دم مې د سر ویښته کش شول. په بیړه مې سترګې رڼې کړې. د کوټې پرده پورته شوې وه او زما سر ته نږدې یو ماشوم ناست و. پلتۍ مې ووهلې. ماشوم ته مې وکتل. تور او پیچلي ویښته یې لرل. سترګې یې غټې وې، خو پزه او خوله یې واړه جوړ شوي وو. کټ مټ لکه د شیرینو.
یوه شیبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. له لندو ویښتو، تورو کړو سترګو او ستره جامو نه یې وپوهېدم چې لنډه شیبه مخکې تیار شوی او په لوی لاس کوټې ته راوستل شوی دی. ما لا ماشوم ته کتل چې د میري غږ مې واورېد. نوم یې انور دی. دا نوم ناڅاپه غلی شوه، خو لنډه شیبه وروسته یې بیرته خپله خبره بشپړه کړه. دا نوم شیرینو خوښ کړی و. له دې سره په سونګېدو له کوټې ووته. ماشوم ته مې وکتل. هغه د 8 میاشتو و، خو تر خپل عمر پیاوړی ښکارېده. غوښن وجود یې درلود او له پوټکي سپین رنګی و. یوه شیبه مې د هغه حرکات وڅارل. د خاپوړې کولې او په کوټه کې به کله یوې او کله بلې خواته ګړندی روان و. بیا مې د میرې په غوښتنه پر سر او اوبه تېرې کړې. پاکې جامې مې واغوستې او کله چې بیرته کوټې ته راتم انور زما پر توشک خوب وړی و. د هغې تر څنګ کېناستم. سترګې یې پټې وې او اوږده باڼه یې پر ملا کاږه ښکارېدل. یوه شیبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. خوږ را باندې ولګېد او د مینې وړ راته ښکاره شو. وروسته د انګړ دروازه وټکېده. څو تنه کلیوال زما پوښتنې ته راغلي وو. له هغوی سره د کور په چوتره کېناستم. بیا مې شین چای د ګوړې له څو چکیو سره یو ځای ورته راوړ. تر ماښامه له یوې او بلې خوا وغږېدو او د ماښام لمانځه ته په ګډه د کلي د جومات خواته روان شو. د ماخوستن جمعه مې هم په ملا پسې وکړه او د ستورو په تته رڼا کې کور ته راغلم. ډوډۍ مې وخوړه او کله چې بیرته خپلې کوټې ته ورننوتم انور لا ویده و. یوه شیبه مې ورته وکتل. د ستون استخ پروت و او پر ښي بغور یې د لاټین ژیړه رڼا لګېده. وروسته پر اړخ راواوښت. بغور یې زما پر خریلې زنه ولګېد. وچونګېد او غلی شو. شیبه وروسته مې میره کوټې ته راغله. له شیدو ډک چوشک یې پر غولي کېښود او ویې ویل که دې خوښه وي انور به له تا سره ویده شي. په حیرانۍ مې ورته وویل. هغې زیاته کړه خوب یې ښه دی. د شپې یوازې یو ځل راویښېږي. ځای هم نه لندوي. ما هم څه ونه ویل او کله چې میره له کوټې ووته څراغ ته مې ورپکړل. یو ځل بیا فکرونو په مخه کړم، خو ډېر ژر مې د انور د ساه ایستلو غږ ته پام شو. د هغه بغور ته مې خپل مخ ورنږدې کړ. د لنډه لنډه ساه ایسته. ساه یې خوږه را باندې ولګېده او د شپې تر ناوخته مې د ده ساه ته غوږ نیولی و. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل داسې راته وایسېد لکه وروستی یاد چې په ذهن کې مې شوی وي. ځکه د کوم حرکت نه درلود. په فکر کې ډوب و، خو د تندي ګونځې د پخوا غوندې ننوتې نه ښکارېدې او پر خړو شونډو یې یوه نرۍ مسکا پرته وه. داسې لکه اوس چې هم د زوی ساه پر غومبرو لګېږي او خوند ورنه اخلي. وروسته یو دم ټکان وخوړ او بې له دې چې راته وګوري بیرته په خبرو راغی. خو دا ځل یې غږ نیولی شانته و، داسې لکه د خیال په دنیا کې چې له ځان سره غږېږي. ده وویل انور زما په زړه کې پرېوت. دی د خدای له لوري هغه ډالۍ و چې د شیرینو غم مې ورباندې غلطولی شوی. څیره یې د خپلې مور انځور و. هماغسې معصومیت، خندا او د خندا پر وخت د خولې کونجانو ته نږدې تر بغورو لاندې د ګونځو جوړېدل. یو ځل مې بیا ژوند ته تمه پیدا شوه او په زړه کې راوګرځېدل چې د خدای خوښي ته غاړه کېږدم، ځکه د هغه رضا تر هغه څه غوره ده چې موږ یې په خپله د ځانونو لپاره غواړو. انور زما په خوار وجود کې وینه وغوړوله. رنګ مې راوګرځېد. ناروغۍ ته مې ماته ورکړه او بیا مې بیلچې ته لاس ور وغځاوه. دهقاني مې ونیوله. کاریزونو ته ورښکته شوم او د بدن بوټۍ مې د پخوا غوندې پیچلې شوې. شیرینو زما خندا ورسره یوړه، خو د انور پر راتګ مې شونډې بیرته له مسکا سره روږدې شوې. د هغې لومړنۍ خندا وخندولم، خو کله چې په اول ځل له کوچنیو شونډو نه د ابا ټکی راته راووت نو له خندا سره مې اوښکې هم ملګرې شوې. نور مې ځان یوازې نه احساسوه او په زړه کې راتېره شوه چې ژوند په ژوند کولو ارزي. د بوډا غږ د کلي د ملا پازان غلی شو. سر یې پورته کړ. ما ته یې وکتل او ویې ویل زه به اودس تازه کړم. ما هم له اوبو نه ډکه بدنۍ ورته کېښوده. پتنوس مې راواخیست او د میلمنو له کوټې نه ووتم. د وریځو له لویو چولو نه د مازدیګرني لمر ژېړې وړانګې راوتلې وې او د انګړ د دیوالونو پر سرونو یو لویشت تازه اورېدلې واوره ولاړه وه. د مازدیګر لمانځه ته مې په خپل کوټه کې څادر هوار کړ او شیبه وروسته مې تود پاستی په لاس کې بیرته د میلمنو کوټې ته ورغلم. بوډا خدای ته پر سجده پروت و. ده څه ویل خو ما یې خبرې نه شوی صحیح کولی. یوازې یو دوه ځله مې د ده په خبرو کې د انور ټکی واورېد او بس. بوډا ډېر وخت خپل تندی پر غولې لګولی و. بیا یې سر هس کړ. د جاینماز یوه څنډه یې ورټوله کړه او کله چې ما ته پام شو نو ویې ویل څه وخت راغلې؟ ما د ځواب پر ځای پر څادر پراته پاستي ته اشاره وکړه. ومې ویل توده ډوډۍ ده، همدا اوس یې له ترانه راویسته. بوډا د پاستي یوه پسته څنډه ور بیله کړه. بیرته یې پر خپل توشک کېناست او په داسې حال کې چې په ډوډۍ یې خپلې بې غاښو وری ټینګولې وویل شیرینو هم د پاستو په پخولو کې تکړه وه. دې به د کاغذ غوندې نري پاستي پخول، دومره سوتره چې یو ټکی سوځېدلی ځای به مې نه پکې مونده. خو ما اصلي موضوع یاده کړه. ښه نو انور خوږ در باندې ولګېد. د بوډا سترګې وځلېدې او په ټیټ غږ یې وویل
هو زویه، انور زما په تن کې نوې ساه پوکړه، مینه یې را سره پیدا شوه او کله چې به په کوم کار پسې له کوره وتم را پسې ژړل به یې. رښتیا وایم په ژوند کې په لومړي ځل یو چا را پسې ژړل. آیا تر دې بل لوی خوند شته چې یو څوک اوښکې در پسې توی کړي؟ خو کله چې پر پښو راغی بیا مې کله کله کروندې ته را سره بیوه. دی به ډېر وخت د توت سیوري ته ناست و، کله به یې خټې تپلې او یا به یې هم د میږیانو د لیکې په وړاندې د شګو پوله پورته کوله او د هغوی له ښویېدو نه به یې خوند اخیست. وروسته چې یو څه غټوکی شو بیا یې پر خوله رنګارنګ پوښتنې راتلې. ابا موږکان خلک دي؟ لوټې چا جوړې کړي؟ ته ولې بریتونه لرې؟ ما به د ده ماشومانه پوښتنو ته ماشومانه ځوابونه ورکول. خو په 4 کلنۍ کې یو مازدیګر یوه سخته پوښتنه رانه وکړه، داسې پوښتنه چې په ژوند کې نه وم ورسره مخامخ شوی. په هغه مازدیګر مې په انګړ کې غوا ته اخور جوړاوه چې انور مې تر څنګ ودرېد، سترګې یې سرې وې او په جامو پورې یې پوټی نښتی و. په ناستو مې ښی لاس ترې راوګرځاوه او په ټټر پورې مې ونیو. ورو مې وویل څوک چې منډې وهي همدا به یې حال وي. ژړغونې غږ یې ډکې شونډې وخوځولې. لوېدلی نه یم، مردکې رانه یوړې. په خندا مې وپوښتل چا؟ د نورګل مور. حیران شوم. ولې؟ لم نورګله مې مردکې وګټلې، خو ده ژړل. مور یې راغله په څپېړه یې ووهلم او ټولې مردکې یې له جیبه رانه وایستلې. نورګل زموږ د ګاونډي زوی او د انور همزولی و. دوی دواړو به ډېر وخت یو ځای لوبې سره کولې، ځکه مې انور پر تندي ښکل کړ او په خندا مې وویل خوا مه بدوه، زه به له بازاره ډېرې مردکې درته راوړم، نوې مردکې، ان یوه لیکه به هم نه لري. انور یوه شېبه غلی و، بیا یو ناڅاپه شونډې وخوځېدې. ابا زما مور چیرې ده؟ په زړه کې مې نرۍ څړیکه تېره شوه. تر ډېره غلی وم، هیڅ ځواب مې نشو ورته جوړولی، خو ده په سترګو کې له مانه ځواب غوښت. ما باید یو څه ورته ویلی وای. یو دم مې په ذهن کې د انور د تېرې شپې پوښتنه راوګرځېده. تېر ماخوستن دواړه پر بام پراته وه، د ستورو ته کتل. بیا یې په ټیټ غږ وویل ابا غمي دي نه؟ ځواب مې ورکړ هو زویه غمي دي. ما ته یې راوړې؟ خندا راغله. نو ته یې څه کوې؟ په خپله خوله کې یې ټومبم. ځکه مې یو دم وویل مور دې اسمان ته تللې ده، تا ته غمي راوړي. تورې غټې سترګې یې وځلېدې. بیا راځي؟ هو زویه بیا راځي. په څېره کې یې وینه وغوړېده. ابا نورګل ته به څپېړه ورکړي او ټولې مردکې به یې له جیبه ورنه راوباسې؟ نه هو زویه ټولې مردکې به یې له جیبه ورنه راوباسم. په ګیلمن غږ یې وویل مور به بیا نه پرېږدو چې بېرته لاړه شي؟ نه. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هو زویه نه به یې پرېږدو. بوډا خپله وروستۍ خبره څو ځله له ځان سره تکرار کړه. نه به یې پرېږدو، نه به یې پرېږدو، هو زویه نه به یې پرېږدو. او بیا غلی شو. خو شیبه وروسته یې سر پورته کړ، ما ته یې وکتل او ویې ویل ژوند ښه و، دومره څه مو موندل چې ګزاره مو پرې کېده. خو وروسته حالات بدل شول. ملایانو د خلقیانو پر ضد د جهاد فتوا ورکړه او خلک د جګړې په نیت غرونو ته وختل. حکومت هم ټانکونه راایستل، وینې تویې شوې، کلي بمبار شول او د سیمې ډېرو اوسېدونکو پاکستان ته مخه کړه. موږ هم مجبور شو چې کډه وتړو. غوا، بایسکل، د وړو لوی کندو او د کور د خرڅلاو وړ نور هغه سامانونه مې وپلورل چې پیسې پرې جوړېدای شوی. بیا پر پټو لارو او ستړو منزلونو پاکستان ته واوښتو. هلته مو پېښور د اوسېدو لپاره ښه وګڼه، ځکه ډېرو کډوالو هلته اړولي وو. موږ هم د ښار په یوه څنډه کې یو کمپ ته ورغلو او د یوې موسسې له خوا مو په راکړل شوې یوه خیمه کې واړول. دا د 8م کال د اوړي وروستۍ میاشت وه. یو څه موده مو راسره په راوړو پیسو ګزاره وکړه او بیا ریشن راته حواله شو. وړو غوړي او وریجې به یې راکولې، خو ضرورتونه ډېر وو. په تېره بیا هغه وخت چې میره مې ناروغه شوه. هغې د شکرې ناروغي درلوده او د ډاکټر پر هرې نسخې به مې څو سلګون نوټونه ورکول. له بل لورې د ژوند نورې اړتیاوې هم ډېرې وې، ځکه مې بیا له خپلو مټو نه کار واخیست. هغه وخت ځینو کډوالو د کورونو جوړولو ته مخه کړې وه. ما هم خټګرۍ ته لاس ور وغځاوه او تر ماښامه به مې مزدوري کوله. د وخت په تېرېدو سره په کیمپ کې تر خټو تر خیمو ولاړ دیوالونه ډېر شول او وروسته بیا ټول کمپ خړو کورونه ونیو. د انور د 2 کلنۍ غاښونه لا نه ولوېدلي چې هغه مې د کمپ په یوه ښوونځي کې داخل کړ. له هماغه لومړیو ورځو یې راته معلومه شوه چې هلکی د درس په زده کولو کې تکړه دی. انور به هر ماخوستن پلتۍ راته وهلې، کتاب به یې پرانیست. د له درس سره مینه لرله، تل به یې کتاب سترګو ته نیولی و. په 2م ټولګي کې 2م نمره شو، خو په 3م کې لومړی ځای ونیو. ژوند د روانو اوبو غوندې پر مخ ته، خو ستړی او له خواشنۍ نه ډک، فقر، لوږه او نیستي تر سره اوښتې وه. په کمپ کې د بورو، کونډو او یتیمانو شمیر ورو ورو ډېرېده. تقریبا هره ورځ په یوه کور کې د غم ټغر خور و او د هغو ځوانانو ویر به یې کاوه چې له کمپ نه به جګړې ته تللي وو او تر خپل هېواد یې سرونه ځارول. اخیر یوه ورځ پر موږ هم د ویر ټکه پرېوته. پر میره مې د شکرې ناروغۍ زوروره شوه او هغې ساه ورکړه. کله چې جنازه پورته کېده د انور په ګریوان کې یوه ګروي یعنې توکمه هم نه وه پاتې شوې.
د سترګو نه یې اوښکې روانې وې او خوله یې له ژړا نه سره ټولېده، ځکه انور خپله مور نه ولیدلې. ده به د مور مینه په خپلې انا ماتوله او هغه ورباندې ګرانه وه. نو مې په کور کې د اور بلولو لپاره څوک پاتې نه شول. تنور سوړ شو او ما به له نانوایي نه ډوډۍ راوړه. یوه ورځ د کیمپ ملا را یاده کړه چې د خپل ګاونډي لور په نکاح کړه، ځکه تر اوسه لا ځواني، نجلۍ هم اخلاقي ده، کورګی به دې پرې جوړ شي. خو ما ته مې خپل ماشومتوب سترګو ته ودرېد. زړه مې نه منل چې انور ته دې د هغه میره چونډۍ ور ولګوي، ځکه مې د ملا وړاندیز رد کړ. موږ به د پېښور تودې شپې د بام پر سر تېرولې، خو د هغه ځای ستوري د قرهباغ د ستورو غوندې راڼه نه و. انور به تر ناوخته پورې زما پر چټر سر ایښی و. ده به بېلابېلې پوښتنې کولې، خو ډېر معلومات به یې د خپلې مور په اړه رانه غوښتل. مور مې څه ډول څېره درلوده؟ څنګه جامې یې خوښېدې؟ له بازاره دې څه شی ورته راوړل؟ مور مې له تا خوشحاله وه؟ ما به د ده هرې پوښتنې ته اوږد ځواب ورکوه او ده به په پوره دقت غوږ نیولی و. په 15 کلنۍ کې تر پاسنۍ سره شونډه نرۍ توره لیکه وګرځېده. دی هغه وخت په 9 ټولګي کې و. ښکلې او نرۍ ځواني یې درلوده او څېره یې له شیرینو نه وړې وه. یو مازدیګر یې په خوابدي غږ راته وویل، ابا یوه خبره درته وکم. په حیرانتیا مې وویل، څه خبره؟ نه غواړم چې تا را سره په سره لمر کې د پیازو او کچالو ریړۍ ته ولاړ ووینم. د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ګرانه، چاره څه ده؟ د ژوند لپاره باید یو څه وکړم. نرۍ شونډې یې وخوځېدې. داسې به وکړو؟ هلک غلی شو. ما وویل، څه به وکړو؟ ګوره ابا، زه به د انګریزۍ د کورس وخت له ماښامه سهار ته راوړم او کله چې غرمه له مکتبه راغلم نو ته به کور ته ځې، ریړۍ ته به زه درېږم. ښه نه ده؟ نه زویه، تر څو چې زما لاس او پښې چلیږي تا به هیڅکله لمر ته ور نه کم. ته باید خپل درس ووایې. خو انور تر ډېره پر خپله خبره ټینګ و. ما ته یې خوا بدېده، خو زه د هغه لپاره د سختو تېرول څه ان تر خپل ژوند هم تېر وم. دی زما د زړه ټوټه او د شیرینو یادګار و. ما کله سختو ته ورکولی شوای؟ بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او شونډې خندنۍ شوې، لکه چې غوږونه مې در وخوړل. ومې ویل، نه، دا زما غوښتنه ده چې د ژوند کیسه راته وکړې. وروسته مې په خندا زیاته کړه. تر څو چې د ټوله کیسه نه وي راته ویلې، کله دې پرېږدم. بوډا له خندا شین شو. زورور سړی یې. وروسته یې ورو ورو خوله سره راټوله شوه. ویې ویل،